زما ګلرنګې پښتونخوا سره زیاتې کېږي زه به په جار وایم چې ما سره زیاتې کېږي دلته د سپینې جامې خلک د پرې به ډک دي دلته د علم د رڼا سره زیاتې کېږي چې د نکریزو په ارمان لاس خیراتونه غواړي په خدای قسم لور د هوا سره زیاتې کېږي او شعر د قیوم صاحب چې د هوس تږي یې د سره لوپټه راکاږي د هوس تږي یې د سره لوپټه راکاږي په ډک بازار کې د حیا سره زیاتې کېږي کله په هغې مې او کله مې په دې راکاږي هر یو سړی مې تر خپل وس او پیدې راکاږي زه د دې دور د یارانو نه مې ښه خبر یم لګیا دي یو غورځوي مې رانه خپې راکاږي اوس هم شعور نه مې محرومه پښتانه زلمي دي اوس هم کټونو له دوی لنګې د حجرې راکاږي خدای ووخل چا د قیوم چې بربادي غوښتله په بده ورځ دې اوس په خلو په څېرې راکاږي ملګرو ستړی مه شئ قیوم خان قیوم یم نن د یو بلې خپرونې سره عمرزو ته راغلی یم یو ډېر ښه شاعره یو ډېر زبردست شاعره په شعر کې اصلاحي رنګ دی په شعر کې قامي رنګ هم شته د څه وخت راسو مو د هغه شعرونه اورېدلي هم دي په محفلونو کې مو هغه ډېر ځله اورېدلی دی غوښتل مو چې دغې سره یو مرکه جوړه کړو او نوې شعرونو ته هم واورو او دغه ښاغلی لیکوال چې کوم دی تاسو سره معرفي هم کړو زه راغلی یم د واجد علي واجد صاحب خواله دغه ښاغلی زما تر څنګ ناست دی نن مو دغه خپرونه د دوی په کلي کې را جوړه کړې ده موږ سره اوسئ او له دوی شعرونه پوره واورئ واجد صاحب په خیرالی درته وایم مننه قدرمن شئ چې تاسو راغلی زما خواله ډېره مهرباني څنګه یې ښه الحمدلله وخت ښه تېرېږي الله ډېر لوی ګرمي خو ډېره ده واجد صاحب اول خو راته دا ووایه چې لکه د شعر و شاعرۍ ستاسو شروعات د کله نه شوي دي شعرونه خو زه د ډېر وخت نه لیکم خو کله چې مې باقاعده آغاز کړی دی نو د 2010 یعنې 2010 نه ما شعر لیکل شروع کړی دی او د اکبر پښتو ادبي ټولنې سره هغه وخت کې زما تعلق اوس سید امین سوچي ادبي کاروان دی تر دې دمه هم هغې کې د رابطه سکرټري په حیث باندې تړون ساتم مزدوري څه کوئ مزدوري خو رکشا هم چلوم او په سید میډیکل انسټیټیوټ مندني کې د چوکیدار پرایز ښه خبره ده الله هم ښه لره او دا راته ووایه چې لکه د بلا محفلونو ته به م ځئ او چې چېرته ادبي غونډې وي بلکل یو دوه ځله به داسې وي چې پاتې شوي به یې درنه خو لکه پروګرامونو له به ریګولر ځئ بلکل یې کوشش کوو چې کوم ځای کې بلنه وشي او ډېر کوشش کوو چې لاړ شو هغه ځای ته ځان ورسوو څومره شاعري را سره پرته ده یاره دا خو دروغجن به شم درته په دې کې خو شته یو کتاب به تاساس شي یاره انشاءالله الله دې وکړي چې ستاسو کتاب هم راشي او ځکه چې شعرونه هم ستاسو اورېدلي وو او زموږ خپله زیات خوښ شوي هم وو نو موږ غواړو چې داسې ښه لیکوالان مخې ته راشي او یوازې دا نه چې موږ د کیمرې په شیشه باندې معرفي کړو زموږ دا هم دغه خواهش وي چې د داسې شاعرانو کتابونه هم چاپ شي ځکه چې دا د قام سرمایه ده او چې دا محفوظ شي زیات څه لیکئ غزل لیکئ نظم لیکئ غزل ډېر لیکم غزل هم خوښ دی کوشش مې کړی دی نظم مې هم لیکلی دی سندره مې هم لیکلې ده او خو غزل لکه مطلب په سندره او نظم او غزل هم ته به ازمایي په بلکل او ډېرو څیزونو باندې داسې نو نن به راته څه وایې چې ستاسو څه خوښوي بس غزل یادم کو چې غزل موږ ډېر لیکلی دی یا د غزل نه به شروع کړو د غزل نه مخکې دوه درې شعر راته وایم چې په تماشا باندې د خپلې بېوسۍ ناسته ده او په تماشا باندې د خپلې بېوسۍ ناسته ده هغه په تمه د ګلاب سپورې کمسۍ ناسته ده او د خپو ټپار اوري د اسپې زر ټانګې ته ګوري د خپو ټپار اوري د اسپې زر ټانګې ته ګوري سترګې په لار د ښار جانان ته لیونۍ ناسته ده او د غزل مطلب ده چې زما ګلرنګې پښتونخوا سره زیاتې کېږي زما ګلرنګې پښتونخوا سره زیاتې کېږي زه به په جار وایم چې ما سره زیاتې کېږي او که نه یاره زما ګلرنګې پښتونخوا سره زیاتې کېږي زه به په جار وایم چې ما سره زیاتې کېږي دلته د سپینې جامې خلک د پرې به ډک دي
دلته د علم د رڼا سره زیاتې واه. کېږي چې د نکریزو په ارمان لاس خیراتونه غواړي په خدای قسم لور د هوا سره زیاتې کېږي چې د نکریزو چې د نکریزو په ارمان لاس خیراتونه غواړي په خدای قسم لور د هوا سره زیاتې کېږي. یاره دا خو یو لس ځله ووایه، مننه ډېره دا خو مهرباني. بیا ووایه یاره. چې د نکریزو په ارمان لاس خیراتونه غواړي خیراتونه غواړي په خدای قسم لور د هوا سره زیاتېږي. زیاتې کېږي. او شعر د قیوم صاحب چې د هوس تږي یې د سره لوپټه راکاږي، د هوس تږي د هوس تږي یې د سره لوپټه راکاږي، په ډک بازار کې د حیا سره زیاتې کېږي. مرمه لیلا چې ستا په مینه پابندۍ لګوي، مرمه لیلا چې ستا په مینه پابندۍ لګوي، په ما څه چل کېږي چې تا سره زیاتې کېږي. او د نفرتونو او کینې دیوال به دنګ ولاړ وي چې د اخلاص او د وفا سره زیاتې کېږي. د نفرتونو او کینې دیوال به دنګ ولاړ وي چې د اخلاص او د وفا سره زیاتې کېږي. واجد علي دلته کې هر سړی په ځان ظالم دی، واجد دلته د هر چا سره زیاتې کېږي. د لنډ مهر یو کلام دی جی چې ډک د هوس ژوند دی، او ډک د هوس ژوند دی، هسې بس ژوند دی، او دا یې تشهیر کېږي او د مرګ نه پس ژوند دی. دا یې تشهیر کېږي د مرګ نه پس ژوند دی. ډک د هوس ژوند دی، هسې بس ژوند دی، دا یې تشهیر کېږي د مرګ نه پس ژوند دی. او سینګارېده غواړي هغه د وس ژوند دی، سینګارېده غواړي هغه د وس ژوند دی. او راټولول یې ګران دي څومره تس نس ژوند دی. دا خو بیا ووایه. راټولول یې ګران دي، راټولول یې ګران دي، راټولول یې ګران دي، څومره تس نس ژوند دی. واړه پرنځ اخته دي نه د یو کس ژوند دی. او که نه یار، واړه پرنځ اخته دي نه د یو کس ژوند دی. او غمونه نه غوسوي، غمونه نه غوسوي، دغسې پس ژوند دی. او دومره پې مه نازېږه، واجده خس ژوند دی. غزل به ته څو شعره نور ووایم چې پوره سپوږمۍ د سګرټ کش او تنهایی اوف زار. پوره سپوږمۍ د سګرټ کش او تنهایی اوف زار. په نیمه شپه چې من منزله جدایي اوف زار. پوره سپوږمۍ د سګرټ کش او تنهایی اوف زار. په نیمه شپه چې من منزله جدایي اوف زار. او یو د لبانو سرحي پاس پې د رنجو حال یې، یو د لبانو سرحي پاس پې د رنجو حال یې، په اننګو یې د رنګونو رڼایي اوف زار. او را سره پروت ستا مات بنګړې یې رانه نه هېروي، را سره پروت ستا مات بنګړې یې رانه نه هېروي، ستا د یو څو ورځو نیازبینه اشنایي اوف زار. مننه. او د رباب ټنګ د یک هزار چغو کې غلی ناستو، د رباب ټنګ د یک هزار چغو کې غلی ناستو، د چا په یاد کې ورک د ځانه سودایي اوف زار. او ستا د خفګان هغه ادا پسې مې زړه چاودی دی، ستا د خفګان هغه ادا پسې مې زړه چاودی دی، د څو لحظو هغه خوږه بې وفایي اوف زار. او مخته ده چې یې له سترګو پناه کېږي نو واجده جاړي، چې یې د سترګو پناه کېږي نو واجده جاړي، دومره زغملې د ستا نشي جدایي اوف زار. پوره سپوږمۍ د سګرټ کش او تنهایی اوف زار. په نیمه شپه چې من منزله جدایي اوف زار. ډېره مطلب ده چې غمجن د خپل مین زړه په انجام دی ځکه جاړي، غمجن د خپل مین زړه په انجام دی ځکه جاړي، د خپل ارمان قاتل ته په سلام دی ځکه جاړي. غمجن د خپل مین زړه په انجام دی ځکه جاړي، د خپل ارمان قاتل ته په سلام دی ځکه جاړي. او یار نشته ریبار نشته غم د هجر کې کړیږي، یار نشته ریبار نشته غم د هجر کې کړیږي، یوازې دی او بیا سکڼۍ ماښام دی ځکه جاړي. دی بیا هم د ناترسه جانان درد باندې خفه دی، او دی بیا هم
دا تاسو ته ډالۍ دی ځکه چې تاسو مننه. خبره او دی بیا هم د ناترسه جانان درد باندې خفه دی په زړه کې یې د مینې احترام دی ځکه جاړي واه او ته ګوره دا سړی چې په بحملو دی وې زاره ته ګوره دا سړی چې له بحملو دی وې زاره مني چې تورې خاورې انجام دی ځکه جاړي واه مننه سجده د ملائکو ترېنه هیره د بدبخت دی سجده د ملائکو ته سجده د ملائکو ترېنه هیره د بدبخت دی د غیرو په محفل کې لاس په نام دی ځکه جاړي واه او مقته ده چې نو څنګه به واجد په کړس خندا کې په شا لاړ شي او نو څنګه به واجد په کړس خندا کې په شا لاړ شي پوهېږي چې خپل مرګ ته په یو ګام دی ځکه جاړي ډېر ښه دی یار غمجن د خپل مین زړه په انجام دی ځکه جاړي واه د خپل ارمان قاتل ته په سلام دی ځکه جاړي ډېره مننه ډېر ښه دی ډېر ښه واجد علي واجد صاحب او ستاسو یو جهان مننه چې موږ ته دغه ساعتونه راوبخله موږ ته وختونه راکړه او دغه خپرونه مو راسره جوړه کړه انشاءالله بیا به راځو ستاسو یو ځل بیا جهان ډېره مننه ډېره خوشحاله اوسئ